یو زنانه پکې صحابه کرامو ته وایي ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. ګورې نبی علیه السلام په صحابه نه بیا زنانه پکې وایي چې دا پیغمبر زما رور دی. وی زما خو خور نشته. وی نه هغه دعوه کوي چې زما رور دی. وی رای ولی چې راله د الله حبیب ورته وي ته زما خور یې؟ وی آو. وی ته څوک یې؟ وی زه شیمه یم او د حلیمې لور یم او حلیمې تا له پی درکړي وو. نو ته زما رضایي رور نه یې؟ ته ما لبولی نه یې؟ یو ورځ مې خپلې مور ته وی اله به بیزې شړم چې دا رور مې را سره ملګری کړي. نو مور یې ورته وی ته به ده ته ګورې که بیزو ته به ګورې؟ وی نه ما سره دې پرېږده، ما ډېر کمالات په ده کې لیدلي دي. مور یې ورته وی څه کمالات؟ وی یو ورځ را سره دې غېږ کې وو او وریځ به مې د سر د پاسه روانه او یو راهب مې ولیدو چې نبی علیه السلام ته یې وکتل ډېر راکوټ و. ما ته وی چې دا هلک ماله راوله چې ما بوستو. نو ما ته یې وی چې د ده نه به عظیم شخصیت جوړېږي، دا ماشوم نه دی. او دا لا څه کوي؟ وی ما سره غېږ کې وو او ما دا ګډې بیزې خورې کړې وې سر لا. وی چې لږ ټیم وشو نو دا ټولې ګډې بیزې راټولې شو. ما دې څه کوي؟ وی هغه ټولې ما نه ګیر چاپېره ولاړې وې د ده مخ ته یې کتلو. ګډې بیزې به ټولو ده ته کتل او زما نه به ګیر چاپېره چې دې بوزم نو ګډې بیزې د ده نه ګیر چاپېره ولاړې وې. ما سره دې پرېږده ګورې. نو شیما ورته وایي د الله حبیبه زه ستا خور یم، ما سره یوه نښه هم شته دی، تا په ما یو چک هم لګولی و، د هغې داغ هم شته دی. چې امام الانبیا دا خبره واورېده په جړا شو. څادر یې خور کو ډېر یې وچړل. وی تحفې راوړی، تحایف راوړی. هغې وی د الله حبیبه یو درخواست مې بل قبول کا. وی څه؟ وی زما د خاندان چې څومره زنانه او نارینه قیدیان شوي دي وی دا ټول آزاد کا. وی ټول مې فری آزاد کړل. ځئ. صحابه کرام د الله حبیب ته وی ته ولې جاړې؟ وی صحابه ما ته خپله مور رایاده شوله، ما ته خپله د پیو رشته رایاده نه شوله. ما ته نن حلیمه مخې مخې ته کیږي، نن ما ته د پیو رشته رضاعي مور زما یاده شوله، نن ما ته یوه رشته یاده شوله. تا رضاعي مور چرته لیدلې ده؟ تا سوچ کړی چې ما له چا پی خو به نه راکړي؟ زما خو به رضاعي مور نه وي. لکه رضاعي مور څه کوي؟ نسبي مور چې پی هم ورکړي او پیدات هم وي، د هغې سره نن څه رویه ده؟ کور کې د مور سره څه رویه ده؟ نن پیدا به یې تې یوازې رضاعي نه نسبي مور ده، هم یې پی درکړي دي، هم ستا کور کې ده. نن د هغې سره ستا څه رویه؟ د خور سره ستا څه رویه ده؟ امام الانبیا چې رضاعي خور ولیده نو وی چړل. وی ما ته د رضاعت رشته رایاده شوه، ما ته زما رضاعي مور رایاده شوله. ستا د رضاعي مور سره د نسبي مور سره نن څه حال دی؟ څه میندې نن تندې ټکوي که نه ټکوي؟ میندې نن د الواد نه فریاد کوي که نه کوي؟ نو ته څنګه د نبی علیه السلام په سنتو باندې روان یې؟ مور نن فریاد نه کوي؟ مور به خفه کیږي نه؟ بچی جدا کیږي که نه ټول جدا شي؟ هغه مور او پلار یې په ډاګه ناستې وي موږ پکې د چا سره به یو لکه. هغه یو ورته وایي تاسو چې د چا سره خوشحاله یې؟ وایي تاسو به یې د سره یې. هغه پلار هم خوشحاله شي، هغه مور هم خو زه وایي د سره به یو. مطلب دا چې د هر یو سره به خوري او څکي، هغه بیا د یو سره هم ونه خوري وڅکي. ښه ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه. وی مولي صاحب 2 زامن مې جدا شوي دي. ما ته وی ته و پکې د سره یې؟ نو وی مولي صاحب بېګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي. ما وی د ده دا به راوړي. وی زما دې د الله په ذات قسم چې په ما بېګانۍ شپه وږې تېره شوې. د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي؟ دا بچې به دې قبر ته کوزیږي که نه؟ دا بچې دې حج او عمرې له څه له ځي؟ دا بچې دا مدرسې ولې چلی؟ څه له مدرسې چلی؟ څه له دې تبلیغ له ځي؟ څه له دې حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی؟ الله به تې د دې مور د نفقې تپوس کوي. دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي؟ نو چې دا وروڼه تقسیم وکړي دا زامن نو دا پلار یې په جړا شي. نو موږ دې پلار نه تپوس کوو، موږ وایو پلاره ته ولې جاړې؟ نو پلاره سړه نری شوی چې عمر تیر شوی. هغه وایي مولي صاحب یو داسې وخت و چې دا بچي زما واړه و
زه خو لوی وم نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی نو دې غېږ ته یې وخېږي نو بل راشي وي دا زما ابو دی ته تې اپله شه نو په دې پلار باندې جنګ یو وی زما ابو دی بل وی زما ابو دی بل وی زما ابو دی تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کیږي بیا کنه دا زامن و دا پلار یې بوډا شوی نو چې دې جدا کیږي کنه نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه نو یو وی دا د پلار دی هغه بل وی ستا پلار دی هغه بل وی ستا پلار دی نو پلار وی هغه وخت چې یو به وی زما پلار دی بل وی زما پلار دی نن می په سپینه ګیره یو تپلی او بل می بل تپلی پلی که نه پلی وی دا ستا پلار دی بل وی ستا ته د چا نه پیدا چې دا د پلار دی ته د چا نه پیدا دا مور د چا مور ده دا 2.5 کاله متیازي تا په چا کړي دي په دې مور دي نه دي کړي نو مور او پلار بیا یو بل تپلو دا یاد ساتئ یاد د دې علماو نه تپوس وکئ د دې مفتیانو نه تپوس وکئ که یوازې په حج او عمره خلاص شوئ نو مال نوم بدل کئ که یوازې په تبلیغونو خلاص شوئ نو مال نوم بدل کئ که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوئ مال نوم بدل کئ رضا الرب فی رضا الوالد دا د رب اټلی قانون دی رضا د رب په رضا د پلار کې ده چې پلار خپه دی زه خپه یمه که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضایي دی هسې به دعاګانې کوي نه قبلیږي زما دا دومره مدرسې چلول علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی په یو تالی خوراک کړی دی دا هغه د زنکدن حالت شو کلمه وی نشي ویلی نبی علیہ السلام صحابه لیږي کلمه ورته ووایه کلمه وی نشي ویلی کلمه صحابه کرام